افغانانو د پاره چې کم د انډیا هیواد سکالرشپ دی ICCR یعنی انډین کونسل فور کلچرل ریلیشن دې ته د ثبت نام کولو دپاره صرف 3 ورځې وخت پاتې دی او که تاسې دې سکالرشپ دپاره ثبت نام ونه کوو دا موقع مو د لاسه ورکړله نو د دې مطلب دا دی یو مسډ a big opportunity. نو د دې لپاره ما تاسو ته مکمل طریقه کار ښودلی دی په دې ویډیو کې چې تاسو په دې سکالرشپ دپاره ثبت نام څنګه کوئ د A نه ونیسه تر Z لیوله پورې هر څه ما درته کور کړي دي. کومو کسانو ته چې په ویب سایټ کې څه مسله راتلله پورټل ته هغوی مخکې نشي تللی یا چا مختلف شانې پوښتنې کولې چې پاسپورټ ضرورت وي تذکره ضرورت وي دې کې به کم فیلډونه وي نو هر څه ما درته په دغه یوې ویډیو کې مکمل کړي دي. تاسې دا ویډیو تر سره در اخره وګورئ نو انشاءالله تاسې به په ښه صحیح طریقې سره خپل ثبت نام کولی شي. او ها په ویډیو اخر کې ما تاسو ته داسې طریقه کارې داسې لارښودنه هم ما تاسو ته ښودلې ده که په هغې باندې تاسې عمل وکړئ نو دغه سکالرشپ ته د بریالیتوب دپاره ستاسو چانسز نور هم زیاتیږي. نو ویډیو اخره پورې وګورئ او که څوک دا ویډیو په ټیک ټاک باندې ګوري نو دا ویډیو ډېره اوږده ده ځکه په ټیک ټاک باندې نشم اپلوډ کولی نو تاسو ته به زما د یوټیوب چینل او د فیسبوک پیج هغه سکرین شاټ ښکاري دغه چینل ته راشي یا دغه پیج ته راشي تاسې دا مکمل ویډیو دلته لیدلی شي او که د ویډیو کتلو نه بعد دا ویډیو تاسو ته لږ شانې معلوماتي ثابت شوه لازمي در سره شیر کړئ چې یو بل کس ته هم فایده میلاو شي. نو زه د لپټاپ سکرین طرف ته او ثبت نام شروع کوو. د انډیا چې کم سکالرشپ دی ICCR په دې کې اکثر خلکو ته ستونزه دا راځي په دې سکرین باندې تاسو ته ښکاري چې هغوی ته دغه ویب سایټ 404 والا ایرر شو کوي غغل شو کوي. نو په نن ویډیو کې به ستاسو دغه مسله هم حل شي او د ثبت نام چې کم مکمل طریقه کار دی هغه به هم زه تاسو ته د A نه ونیسه تر Z پورې مکمل طریقه کار ښیم. خو تاسې به یو شی زه تاسو ته وایم چې ویډیو مو مکمل ولیدله انشاءالله هیڅ قسم مشکل به هم تاسو ته نه راځي. تاسې به سمپلی راشي ګوګل ته دلته به تاسې سرچ کوئ انډیا سکالرشپ فور افغانستان دغه شانې به تاسې ولیږي که تاسې په موبایل باندې 9 میټر که تاسې په PC باندې هیڅ خبره هم نشته. دا اول نمبر سایټ تاسو ته راشي دلته لیکلي دي آنلاین بیچلر اینډ ماسټر ډیګري ایټ انډین انسټیټیوشن دې باندې به کلیک واخلئ. اوس دې ویب سایټ کې تاسو ته ما ویلي داسې هم ویلی شو چې ډایرکټ د اپلای چې کوم لینک دی په هغې باندې کلیک واخلئ. دې ویب سایټ ته موږ ځکه راغلو چې دې کې مکمل معلومات دي چې دا سکالرشپ د چا دپاره دی چا دپاره نه دی دې کې کم معلومات موږ نه غوښتل کېږي. که تاسې ته لږ داسې لاندې سکرول ډاون کوئ دلته لیکلي دي چې امپورټنټ ډیټیل اف د انډیا ICCR سکالرشپ فور افغانستان دې لاندې لیکلي دي چې نمبر اف سکالرشپ 1000 یعنی زر دانې سکالرشپ دی ایوارډډ بای انډین ګورنمنټ دی. بیا لیکلي دي چې ټارګټ افغان یوث ان افغانستان یعنی د افغانستان ځوانانو دپاره. بیا لیکلي دي چې لوکیشن اف سټډي کې لیکلي دي چې آنلاین دي دا درسونه به څه شي دا به آنلاین یعنی فزیکل به نه وي. بیا لیکلي دي چې لیول اف سټډي دا سکالرشپ به د چا دپاره وي انډر ګریجویټ او د ماسټر دپاره وي یعنی د لیسانس دپاره څوک چې 12 نه فارغ شوي دي او یا چې چا سره د لیسانس ډیګري شته هغوی ماسټري کول غواړي هغوی دپاره دی. بیا لیکلي دي چې سټارټ اف اپلیکیشن دا اپلیکیشن د کله نه سټارټ شوی دی 15 جولای 2026 دی او ډیډلاین چې کوم دی هغه 24 جولای دی 2026 او که نننی تاریخ موږ او تاسې وګورو نن دی 21 جولای یعنی په دې سکالرشپ کې 3 ورځې آی تھنک شته دي. اوس لاندې لیکلي دي چې فیلډ اف سټډي اینډ یونیورسټي دا به تاسې خپله خیر ریډ کوئ یعنی په دې سکالرشپ کې کم فیلډونه دي BBA پروګرام دی BCom پروګرام دی BA پروګرام دی دا د بیچلر دپاره دي. بیا که تاسې ماسټر دپاره وګورئ همدغه شانې MBA پروګرام دی MA پروګرام دی دا به خیر موږ هلته چې کله اپلای کوو مکمل ډیټیل سره به ګورو. تاسې به دغه شانې لاندې راشئ سکرول ډاون به یې کوئ تاسو ته به دغه یو آپشن شو شي ریکوایرمنټس یعنی دې سکالرشپ ته د اپلای کولو نه مخکې باید تاسو سره کم اسناد دي. دلته لیکلي دي چې ویلډ اکیډمیک ریکارډس یعنی تاسو سره یو پراپر چې کوم تعلیمي ریکارډ دی هغه تاسو سره به یې ټرانسکریپټ په تعلیمي ریکارډ کې به تاسو سره ټرانسکریپټ وي سرټیفیکیټ مثال که تاسې اوس د لیسانس دپاره کوئ نو تاسو سره باید د 12 اسناد پوره وي سرټیفیکیټ در سره ټرانسکریپټ در سره. بیا لاندې لیکلي دي چې ویلډ نیشنل ID اور پاسپورټ تاسو سره باید یا نیشنل ID کارډ تذکره وي او یا در سره پاسپورټ په دې دوه شیانو کې که یو هم در سره کار کیږي. بیا دې نه بعد لیکلي چې فوټوګراف در سره او تاسو خپل ډیټ اف برث یادي. اوس دا مهم پوینټ دی ها څلورم نمبر scanned documents should be in JPG or PNG یعنی تاسو په دغه ډاکومنټس PDF فارم کې نه هغه کوئ سبمیټ کوئ تاسو PNG کې سبمیټ کوئ او کم سایز چې دی سایز فارمیټ هم تاسو ته ښودلی دی چې 50 KB نه ونیسه 250 KB پورې دا به زه تاسو ته مخکې ښیم چې که تاسې برابر نه هغه به تاسو څنګه برابروئ. دا د دې فارمیټ و دا مهمه برخه هم وه
بیا که تاسو لاندې وګورئ دلته لیکلي دي چې اپلای ناو. په دې اپلای ناو باندې به تاسو کلیک واخلئ. اوس به تاسو راشئ د سکالرشپ مهمې برخې ته، یعنی د اپلای کولو برخې ته. دلته ګورئ زه آلریډي ما اپلای کړې ده. دا ګورئ ما سره ایمیل آلریډي لاګین دی. زه به دا ستاسې دپاره څه وکړم، ستاسې دپاره به زه دا ساین آوټ کړم، یعنې زه به د سر نه شروعات وکړم، ځکه زما مقصد هم دا و چې زه تاسو ته د سکالرشپ دپاره مکمل ویډیو جوړه کړم. اکثره ملګرو میسیجونه کړي وو چې موږ ته دا ستونزه راځي. اوس دلته ګوره ما چې ساین آوټ کړ دلته لیکلي دي چې لاګ ان سلیش رجسټر. په دې باندې به تاسو دغه شانې کلیک واخلئ. چې چا اکاونټ نه وي لاګین کړی هغوی ټولو ته به دغه شانې پیج شو کېږي. اوس دلته لاندې لیکلي دي چې ساین اپ ناو. په دې لاندې باندې به تاسو کلیک واخلئ. دلته به ډایرکټ تاسو خپل ایمیل نه هغه کوئ. دا هلته هغه کسان کولی شي چې چا اول نه اکاونټ په دې باندې جوړ کړی. زه راځم په دې ساین اپ ناو بټن باندې کلیک کوم. نو دا به ما ویسي دې پیج ته. اوس دلته لیکلي دي چې ایمیل اډرس. دلته به تاسو یو داسې ایمیل انټر کړئ چې په دې باندې دوی تاسو ته بیا کوډ رالیږي. کوډ به تاسو ویریفای کوئ. مثال زه دلته لیکم خپل یو ایمیل gmail.com. ما چې خپل ایمیل ولیکه نو دلته به په دې هغې باندې تاسې کلیک واخلئ. سینډ ویریفیکیشن کوډ باندې به تاسې کلیک واخلئ. اوس که تاسې چېرته ایمیل صحیح انټر کړئ نو همدغه ایمیل ته به تاسو ته یو ویریفیکیشن کوډ راځي. هغه ویریفیکیشن کوډ به تاسو څه کوئ، تاسو به یې دلته لاندې فل کوئ. اوس ګوره ما سره په پی سي کې نه دی دا جیمیل لاګین، ما سره په موبایل کې دی، که نه ما به دلته په پی سي کې لیدلی و دغه شانې جیمیل برخې ته. بیا تاسې راشئ دلته به هغه جیمیل سلیکټ کړئ او کوډ به وګورئ. اوس دا ما سره په موبایل کې دی نو زه به دا په موبایل کې چک کوم. دې ته به لږ ویټ کوئ، 15 سیکنډه 10 سیکنډه دوغره ټایم دا اخلي. بیا به تاسو ته دلته اوس هغه راشي اپشن راشي. لږ دې ته موږ ویټ کوو. اوس ګوره دلته ما ته ولیکه چې ویریفیکیشن کوډ، یعنې ما ته یې کوډ راولېږه. زه دلته اوس خپل موبایل کې چک کوم. ما ته کوډ راغلی دی 67322. دلته چې تاسې کله کوډ انټر کړئ بیا به تاسې ولیکئ ویریفای کوډ. په دې باندې به تاسې کلیک واخلئ. اوس که ستاسې کوډ صحیح انټر کړه دې نه بعد به دا نور معلومات چې کوم دی دا به تاسې فل کوئ. مثال دلته به تاسې په دې سایډ باندې یو پاسورډ لیکئ. پاسورډ باید ستاسې سټرونګ پاسورډ وي. دا ګورئ دلته تاسو ته شو کوي چې باید ستاسې پاسورډ چې هغه سټرونګ وي. دلته ما پاسورډ ولیکه. ډسپلی نیم کې دا تاسې څه هم کولی شئ، څه هم لیکلی شئ، خپل نوم لیکلی شئ یا تاسې کوم خوښې نوم یې هغه تاسې دلته لیکلی شئ. دې باندې چې تاسې کلیک واخلئ بیا لاندې دلته لیکلي دي کریټ. په دې کریټ باندې به تاسې کلیک واخلئ. اوس دې ته به تاسې لږ شانې ویټ وکړئ ځکه اوس دا بل پیج ته تاسې وړي. ګوره دا به دغه شانې تاسې بل پیج ته راوړي. ګوره زه دلته بل پیج ته راغلم. دا ایمیل به تاسې دلته سیو کړئ. اوس به دلته تاسې خپله ډیټا انټر کوئ. مثال زما نیم به دلته تاسې انټر کوئ، لاست نیم به تاسې انټر کوئ، بیا به دلته تاسې د موبایل نمبر انټر کوئ او دلته دا آلریډي سلیکټ دي دا دوه اپشنې، دا به تاسې همدغه شانې پرېږدئ. بیا لاندې لیکلي دي چې آی ایم نوټ ا روبوټ. دې باندې به کلیک واخلئ. اوس اکثره ملګرو ته دغه ځای پورې چې راشي اپلیکیشن یې صحیح، خو چې کله هغوی په دې رجسټر بټن باندې کلیک واخلي هغوی ته هلته یو اپشن راشي چې 404 بیډ ریکویسټ، هغه اپشن دوی ته راشي یعنې ایرر دوی ته شو کوي. اوس ګوره ما ته هغه ایرر رانغی. که تاسې زما په ترتیب باندې اپلای کړي نو تاسو بیا هغه ایرر نه راځي، او که څوک ډایرکټ دې طریقې نه بغیر اپلای کوي نو هغوی ته به خامخا دغه ایرر شو کېږي. دلته تاسې ولیده چې تاسې دغې پیج ته راشي بیا تاسې د پاسه خپل ایمیل به تاسې ته شو شي. په دې باندې به کلیک واخلئ او دلته یې لیکلي دي چې مای کورسز باندې به تاسې کلیک واخلئ. اوس دا به موږ بل پیج ته وړي. دلته به تاسې لږ ورته ویټ کوئ که چېرته دا لوډینګ کوي. دې ته خوا کې تاسې د فلټر اپشن دی. دلته تاسو ته ښکاري لاندې د کیټګري چې کومه ده په دې کې باندې تاسې کلیک واخلئ. اوس دلته هغه فیلډونه دي چې کوم د انډیا چې کوم آی سی سی آر سکالرشپ دی هغوی آفر کوي. مثال مینجمنټ دی، کمپیوټر ساینس دی، کامرس دی، ساینس دی. زه دلته اپلای کول غواړم کمپیوټر ساینس ته. ما کمپیوټر ساینس دلته سلیکټ کړه. اوس به دی لږ لوډینګ وکړي. د کمپیوټر ساینس بخش څومره هم دوی هغه آفر کوي یا به ماته راشي. مثال ماسټرۍ ته هم دوی ورکوي او بیچلر ته هم دوی ورکوي. زه به څه وکړم، دغه یونیورسټي ده دا ماته شو کېږي چې دوی د کمپیوټر ساینس آفر کوي. ما په دې باندې کلیک واخیسته. اوس به دې نه بعد ما دوی ویسي ډایرکټ د یونیورسټۍ ویب سایټ ته. ګوره زه دلته راغلم د یونیورسټۍ ویب سایټ ته. تاسو ته به دا پیج نه شو کېږي ځکه دې کې زه اول نه لاګ ان یم. زه به دا څه وکړم، زه به دا لاګ آوټ کړم. دا چې زه لاګ آوټ کړم نو تاسو ته به راشي دغه شانې پیج. دا شانې پیج چې تاسو ته راشي دلته لیکلي دي چې کلیک هیر فور نیو رجسټریشن. تاسو به ډایرکټ په دې باندې کلیک واخلئ. دلته به ډایرکټ داسې نه کوئ چې بل ایمیل به ورکوئ، تاسې به په دې باندې کلیک کوئ. اوس دلته لیکلي دي چې اپلیکینټس ایمیل اډرس.
دلته به تاسو یو بل ایمیل اډرس ورکوي چې کوم تاسو اپلای کړی و هغه ایمیل که تاسو ورکوي تاسو بل ورکوي هغه تاسو خپل خوښه ده خو دا بیل ایمیل دی هغه بل و چې هغه بیل دی دلته مثال زه ورکوم ما خپل ایمیل gmail.com دا چې تاسو ولیکئ بیا دلته لاندې دا کیپچا ده ګوره اوس دا شین غونې اپشن دی دې کې اکثر خلک کنفیوز کېږي چې دا اوس څه لیکلي که دې باندې تاسو نه پوهېږئ دې کیپچا باندې تاسو دوه ځلې دغه شانې کلیک کوئ دا ګورې دا کرسر چې کوم دی دې باندې دوه ځلې داسې کلیک کوئ دا به تاسو ته بدلېږي دا کیپچا دا ګورې بدله شوله اوس دلته لیکلي دي مثال کې دا ETUNOW دې باندې چې تاسو کلیک واخلئ لاندې د ویریفای اپشن دی په دې باندې به کلیک واخلئ د ویریفای نه کېدو نه مخکې تاسو ته دلته وایي چې دې به تاسو یو پاسورډ وټاکئ مثال زه دلته پاسورډ ورته ټاکم دا پاسورډ بیله دی او چې اول کې تاسو کوم اپلای کول هغه پاسورډ بیله وه ځکه دا د یونیورسټۍ ویب سایټ باندې تاسو لاګ ان کوئ او اول چې تاسو کوم لاګ ان کوئ هغه افیشل ویب سایټ و هغې باندې تاسو لاګ ان کوئ مثال زه دلته پاسورډ ورکوم لاندې به بیا همدغه پاسورډ دوهم ځل ورکئ دلته دا کیپچا خو الریډي موږ لیکلې ده بیا به تاسو څه وکئ په دې رجسټر اپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ اوس ګوره زموږ هر څه پوره شول اوس به زموږ اپلیکیشن سبمیټ کېدل شروع شي لاندې به تاسو کلیک واخلئ دا اوس تاسو سره به الریډي دلته لیکلي دي تاسو چې کوم شاته ایمیل ورکړی و هغې دلته تاسو الریډي فل کړی دی تاسو به هېڅ هم نه کوئ تاسو به صرف دغه کیپچۍ چې کومه لیکلې ده دا شین نشان چې دی دا چې کوم لیکل شوي دی هغه به تاسو فل کوئ مثال BIZIZVK دا به تاسو ولیکئ او دلته به لاندې دی لاګین برخې ته تاسو کلیک واخلئ لاګین برخې کې چې تاسو کلیک واخلئ اوس تاسو راغلی د یونیورسټۍ مین ویب سایټ ته دا څه انسټرکشن دي دا به تاسو دا لاندې اپشن دی دې باندې به تاسو کلیک واخلئ I have read the important information بیا به تاسو وکړئ سبمیټ اپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ اوس ګوره موږ ته سره کومه د اپلیکیشن مهمه برخه ده هغه راغله دلته به تاسو خپل نوم ولیکئ دلته دوام نمبر اپشن نه چې دی کې به تاسو ډیټ اف برث ولیکئ تاریخ پیدایش تاسو وګورئ چې تاسو په اسنادو کې په تذکرې کې کم تاریخ پیدایش دی هغه به تاسو دلته ولیکئ مثال زه دلته لیکم 20218 دا چې تاسو ولیکئ بیا لاندې لیکلي دی سټیزن اف کنټري دې کې به تاسو افغانستان سلیکټ کړئ کرنټ ریزیډینګ کنټري دې کې به هم تاسو افغانستان سلیکټ کړئ بیا دلته لیکلي دي چې اپلیکینټ ایمیل دا الریډي ایمیل دی اوس تاسو یو مهمه خبره وکم کومو انفارمیشن باندې کوم معلومات باندې چې تاسو ته د سور نشان ښکاري دا معلومات ضروری دي دا به تاسو فل کوئ او چې کوم باندې دا سور نشان نه هغه کمپلسری نه مطلب ضروری نه هغه تاسو فل کړئ نو خبره ده او که فل مونږ تاسو څه مشکل نه جوړي اوس دلته لیکلي دي چې ګارډنس ریلیشن دې کې به تاسو یو د کور غړی یا خپل ملګری څوک هغه تاسو هغه کوئ خو ګارډن مطلب د رشتہ دار فادر به تاسو سلیکټ کړئ بیا به دې نه بعد د خپل پلار نوم ولیکئ محمد ما دلته خپل پلار نوم ولیکه دلته لاندې لیکلي چې اپلیکنټس جنډر دلته به تاسو ولیکئ میل که تاسو فیمیل نو تاسو به فیمیل ولیکئ اوس دلته لیکلي چې پاسپورټ نمبر یا نیشنل آی ډي کارت نمبر اوس ګوره دا کمپلسري نه دي ښه دا زه همداسې پرېږدم که تاسو خپل تذکري نمبر دلته ولیکئ نو ښه خبره ده بیا دلته لیکلي چې موبایل نمبر دا اوس کمپلسري دی دې باندې به تاسو کلیک واخلئ او دلته به تاسو افغانستان سلیکټ کړئ مثال ما دلته افغانستان سلیکټ کړ اوس به دلته خپل نمبر ولیکم دلته الټرنیټیو موبایل نمبر تاسو یو بل موبایل نمبر هم ورکولی شئ بیا لاندې لیکلي دي چې بینک ډیټیل کې دا معلومات تاسو نه غواړي اکاونټ هولډر نیم بینک نیم یا بینک اکاونټ نمبر اوس ګوره دا کمپلسري نه دي دا تاسو همداسې هم پرېښودلی شئ خو که تاسو سره دا معلومات تاسو ورکئ نو ښه خبره ده بیا لاندې لیکلي دي چې ادر ډیټیل دلته لیکلي دي چې ویدر ا پرسن وذ ډیزیبیلیټي یعنی د کم اپلای کوونکی چې دی دا څه معذوره دی که معذوره نه دی مثال یې لاس ماته یا شل دی یا بل رقم څه بیا دلته تاسو ولیکئ نو بیا لیکلی دي چې امپلایمنټ سټیټس دی کې به تاسو ان امپلایمنټ سلیکټ کړئ اوس به بیا څه وکړئ تاسو په سبمیټ برخې باندې تاسو کلیک واخلئ سبمیټ برخې باندې چې تاسو کلیک واخلئ دلته اوس هغه معلومات تاسو تخکاری چې کم تاسو فل کړل که تاسو تخکاری دې معلوماتو کې موږ څه غلطي کړې ده نو تاسو په دې ایډیټ برخې باندې کلیک واخلئ او هغه معلومات به دې ځینې تاسو صحیح کړئ که تاسو معلومات صحیح نو تاسو به څه وکړئ په نیکسټ باندې به تاسو کلیک واخلئ اوس به تاسو راشئ دوامې برخې ته پروګرام برخه ته یعنی پرسنل انفارمیشن تاسو پوره شو اوس تاسو راغلی پروګرام ته اوس دلته اولینی نمبر اپشن دی چې سلیکټ پروګرام فور انرولمنٹ یعنی تاسو په کوم پروګرام کې تاسو اپلای کول غواړئ هغه تاسو سلیکټ کړئ ما سره ګور اولینی نمبر شو کیږي بیچلر اف کمپیوټر ساينس
تاسې که بل څه کې کول غواړئ ماسټر اف بزنس کې یا ماسټر اف آرټس کې یا بیچلر اف سوشل ورک چې ستاسو کومه برخه مې هغه به تاسې دلته سلیکټ کړئ. اوس لاندې لیکلي دي چې آر یو آلریډي سټوډنټ اف، دا به تاسې وکړئ چې نو، دلته به تاسې نو سلیکټ کړئ. بیا د لاندې چې کوم ټیک دی دې باندې به تاسې کلیک واخلئ او لاندې دا سبمیټ اپشن دی په دې باندې به تاسې سمپلی کلیک واخلئ. دا زموږ معلومات هم پوره شول. کوم معلومات مو صحیح نه هغه تاسې ایډیټ کولی شئ. بیا به تاسې نیکسټ برخې ته لاړ شئ. اوس راځي مهمه برخه، ګوره کوالیفیکیشن. کوالیفیکیشن دلته تاسو ته لیکلي چې های سکول. های سکول مثال ستاسې سکول څرنګه و، مثال ما ولیکه چې جنرال های سکول، تاسو هم دغه شان ولیکئ چې جنرال های سکول. او دلته انټرمیډیټ یعنی 12 ښیي. 12 کې اوس ګوره چا پاکستان کې تعلیم کړی هغوی که پری میډیکل سلیکټ کړي یا پری انجینیرینګ یا پری کمپیوټر ساینس هغوی دلته سلیکټ کولی شي. که تاسو چېرته افغانستان کې تعلیم کړی نو تاسو به سمپل همدغه شان ولیکئ چې جنرال های سکول، تاسو به دغه شان ولیکئ. بیا دلته لیکلي دي چې ستاسې دغه سکول چې دی دا کم بورډ سره مربوط و. مثال که چا پاکستان کې تعلیم کړی نو هغوی به BISE کوهاټ ولیکئ. او د دې چې کوم خلک دي هغوی به خپل بورډ نوم ولیکي. مثال تاسو چې کومه لیسه ده، مکتب یا لیسه، هغه د کم هغه سره مربوط دی. لکه دلته چې اوس مثال وزارت معارف دی یا کم تحصیلات عالی دی، خیر پانتونونه چې کوم دي هغه خو تحصیلات عالی سره وي، او کوم د لاندې های سکول شو سکول چې دا وزارت معارف سره وي، هغه به تاسې ولیکئ. اوس دلته لیکلي چې ایئر آف ایډمیشن، تاسې کله په لسم کې چې وي تاسې په لسم کې کم وخت نه تاسې داخله اخیستې ده او کله هم اینډ کړی دی. دا زه اوس دلته مثال رینډم غونې ډیټا ورکوم چې ما په 2011 کې مثال لسم شروع کړی دی او په 2012 کې ما ختم کړ، 14 کې ما ختم کړی دی. دا به تاسې خیر ستاسو په هغه کې به تاسو ته اسنادو کې ښکاري. بیا دلته درته وایي چې پرسنټیج اف مارکس، تاسو په لسم کې فیصدي څومره اخیستې ده. مثال زه دلته لیکم چې 80%. بیا دلته لیکلي چې مارک شیټ سرټیفیکیټ نمبر. ښه اوس دا ضروري خبره ده، تاسې به په خپل سرټیفیکیټ کې وګورئ په اسنادو کې. مثال زه دلته راځم چې دغه چیز ته وایي د مارک شیټ. زه دلته راغلم، زه تاسو چې کوم چې د مارک شیټ نمبر چیز ته ویل کېږي. ها زه تاسو اوس مکمل طریقه کار ښیم. مکمل طریقه کار داسې چې هغې کې مکمل هغه خلک کوي. مثال زه دلته اوس راغلم، زه تاسو ته د خپل لسم کم سند دی هغه زه تاسو ته ښیم چې د مارک شیټ نمبر چیز ته وایي. ګوره زه دلته راغلم، ما دا کولاو کړ، مارک شیټ دغې ته وایي. دا ګورئ دلته ګورئ سیریل نمبر، دا تاسو ته ښکاري دا اس ډاټ نمبر دی. دلته لیکلي چې 112313 دغه شان یو نمبر یې ستاسو په اسنادو کې هغه به تاسې ولیکئ. څومره و؟ 11 دا به تاسې دغه شان ولیکئ. دا ګورو دلته ماته ایرر شو کو، دې سره به تاسې پرسنټیج نه لیکئ، صرف به نمبر ولیکئ. همدغه شان انټرمیډیټ کې به تاسې ولیکئ چې تاسې کله شروع کړی او کله فراغت مو شوی دی. اوس مثال ما په مثال 2014 کې شروع کړی و او زما فراغت شوی و په 2014 کې. بیا تاسې فیصدي څو اخیستې وه هغې ته هم زه اتیا لیکم. همدغه شانې مارک شیټ نمبر به تاسې ولیکئ او دا لاندې چې کوم دي دا ضروري نه دي. بیا به تاسې سبمیټ برخې باندې کلیک واخلئ. اوس ګوره سبمیټ برخې باندې چې تاسې کلیک واخیسته، نیکسټ اپشن باندې به تاسې کلیک واخلئ. دلته تاسو ته ډیټا شو کوي، که څه مسله پکې نو هغه تاسې ایډیټ کولی هم شئ. اوزه دې نه بعد بیا تاسې سمپلی په دغه سبمیټ برخې باندې کلیک واخلئ. اوس ګوره زمونږ آی تھنک 3 برخې وشولې، پرسنل انفارمیشن، پروګرام شو او کوالیفیکیشن زمونږ وشو. اوس دلته دا معلومات به تاسې همداسې پرېږدئ. ګوره دلته به تاسې نیکسټ واخلئ، نیکسټ باندې به تاسې کلیک واخلئ. اوس دلته لیکلي دي چې ایډریس، تاسې مکمل ایډریس کوم یو دی. ایډریس لاین 1 مطلب دا دی دغه نه ونیسه تر ضلع نه ونیسه، بیا به تاسې د ښار نوم لیکئ، بیا به د ولایت نوم لیکئ، بیا به هغې نه به تاسې لیکئ د ملک نوم لیکئ. مثال زه درته درکړم، زه دلته یو رینډم غونې زه تاسو ته معلومات درکوم. مثال ارزان قیمت، کابل، پروان، افغانستان.
یعنی ما پکې ښار هم ولیکه ولا هغه مې پروینس مې پکې ولیکه ولایت او ملک نوم مې پکې ولیکه. دا به تاسې کاپي کوئ چې لاندې هم تاسو ته پکارېږي. همدغه شانې دا نور چې لاندې کم دي دا اوس ګوره کمپلسري نه دي. دا کنټري چې ده دا کمپلسري ده ځکه سور نشان دی ورباندې. بیا به دلته تاسې ولیکئ چې افغانستان. بیا لاندې لیکلي دي چې پوسټل کوډ. پوسټل کوډ هم ضروري نه دی خو دا تاسې په ګوګل کې هم چک کولی شئ چې د پروان پوسټل کوډ یا د کابل پوسټل کوډ څه شی دی ګوګل به تاسو ته وښیي. اوس دلته لیکلي دي چې پرمننټ اډرس څه شی دی. دا به تاسې ولیکئ هماغه. دا پاسه چې کوم دی دا اډرس چې دی که نه دا وایي چې په موجوده وخت کې تاسې په کوم ځای کې اوسېږئ هغه ولیکئ او پرمننټ اډرس مطلب چې تاسې د کوم ځای اصل نه د کوم ځای هغه ځای تاسې ولیکئ. دې کې دا فرق دی صرف. ها مثال زه په دې اډرس کې که زه موجوده وخت کې په دوبۍ کې یم نو زه به د دوبۍ معلومات ورکړم او که زما پرمننټ اډرس د اوسېدونکی د افغانستان یم هغه به زه دلته ورکړم. د دې مطلب دا دی. اوس به دلته تاسې بیا لاندې په دې سبمیټ برخې باندې کلیک واخلئ. دا به زه نو تھینکس کم. اوس زمونږ دا هم وشو. بیا به تاسې نیکسټ اپشن باندې کلیک واخلئ. اوس زمونږ ته راځي د اپلوډ برخه. دا مهمه برخه ده. بیا دې نه بعد زمونږ اپلیکیشن سبمیټ شو مکمل شو. اوس اولنی نمبر اپشن دی د فوټو د تصویر دی. دې باندې به تاسې کلیک واخلئ. پاسپورټ سایز پروفیشنل تصویر چې کوم اکډیمکس هغه دپاره استعمالیږي هغه به تاسې اپلوډ کوئ. داسې نه چې تاسې کوم سوشل میډیا باندې عام تصویران ګډ وډ استعمالوي هغه نه. ګوره زه دلته راځم د تاسې ته پروفیشنل تصویر ښیم چې هغه څنګه وي. ما سره دلته یو تصویر و. ګوره دا تصویر دی. ګوره دا زما اوس پاسپورټ ځای تصویر دی. دلته تاسې ولیدئ چې فایل سایز should be greater than or equal to 50 KB. اوس دلته زما د فایل سایز کم یا زیاتو. دې ته به تاسې څه کوئ؟ تاسې به راشئ دلته به سرچ کې ولیکئ ایمیج ریسایزر. دې باندې به تاسې کلیک واخلئ. دا ګوره مهمه ده اکثره خلکو ته دې کې هم هغه راځي. تاسو ته دلته برخې کې څه ښودلي چې باید 50 KB یا 2500 KB د تصویر هغه فارمیټ چې دی هغه باید دومره وي. خو تاسې بیا راشئ دې ویب سایټ ته او دلته به هماغه تصویر تاسې راواخلئ. څه شو زما هغه تصویر مثال ما دا تصویر راواخیسته دا اوس اپلوډ کیږي. دا چې اوس دلته اپلوډ شو ګوره دې طریقه کار باندې ځان ښه پوه کړئ. مخکې چې کوم فایلونه دي هغې کې بیا تاسې دا طریقه کار خپله کوئ. تاسو ته یې په هغه کې څه ښودلي وو ریکوایرمنټس کې باید تصویر څومره وي یا 200 یا 50 KB. زه به دلته ولیکم 200 KB او زه به دې ایکسپورټ باندې کلیک واخلم. اوس دغه ویب سایټ به څه وکړي چې دغه تصویر به د دې فارمیټ مطابق برابر کړي. دا ګورې پروسس کوي. بیا به تاسې دا ډاونلوډ کړئ. بیا به تاسو ته په ویب سایټ کې هیڅ مسله هم نه راشي چې څومره هم تاسو ته ایرر شو کېده. مثال هلته چې تاسې کله فایل اپلوډ کوو او هلته تاسو ته ایرر شو کوو نو تاسې به دغه ویب سایټ ته راځئ او په دغې طریقه کار باندې به تاسې خپل تصویران سایز چې دی هغه برابروئ. اوس دا پروسس کوي لږ ټایم اخلي.
چې کله پروسس ختم شي تاسو ته بدلته د ډاونلوډ ایمیج اپشن راشي همدغه ایمیج به ستاسو چې شي ستاسو به ډاونلوډ شي تاسو بیا راشي همدغه سایت ته اوس ګوره موږ دغه تصویر اوس موږ بیا اپلوډ کوو موږ ته به هیڅ مسله هم نشو کیږي دا ګوره ما دغه تصویر ریسایز کړ دا ګوره رزلټ اپلوډ کوم بیا به دینه بعد د سٹارټ اپلوډ باندې تاسو کلیک واخلئ اوس ګوره ریشو فارمیټ چې دی هغه برابر نو موږ ته هیڅ قسم مسله هم شو نه کړله هر تصویر چې تاسو ته سم مسله شو کوي هغه به تاسو په دغه طریقې باندې هغه کوي فضل دی اوس لیکلي دي چې سیګنیچر دا تاسو نه یو سیګنیچر غواړي چې به تاسو په کاپي باندې کړئ او هغه تاسو تصویرونه باسلئ هغه به تاسو دلته اپلوډ کوئ خو ما الریډي ما سره دا نشته دی ما څه وکړه چې جی پی ټي ته مو ویلې چې زما نوم یو سیګنیچر راته جوړ کا او هغه سیګنیچر داسې جوړ کا چې هغه هینډ ریټن مثال هغه پرون به تاسو خیر بیا په کمنټ کې درکم هغه تاسو ورته خپل هم ویلې چې ماته یو دغه شان سیګنیچر جوړ کړ تاسو پوه شئ نو تاسو به د چیټ جی پی ټي مدد هم اخیستلای شئ بیا زه څه کوم په دې سلیکټ فایل باندې کلیک کوم خو ریشو ماته سوي چې ریشو تاسو ذهن کې تصویر فارمیټ به څنګه اول خبره خدا ده چې تصویر به په پی ډی اف کې نه پی ان جی فارم کې او بل خبر ده چې فارمیټ به 50 کی بي یا 2500 کی بي دا ګوره زما د تصویر فارمیټ صحیح ونه ډایرکټ اپلوډ شو به دې نه بعد لیکلي دي چې پاسپورت ګوره په پاسپورت باندې چې دی کمپلسری نه دی نشان نشته دی په نېشنل آی ډي کارت باندې هم نشان نشته دی دا زه ما سره شته دی خو زه نه اپلوډ کوم ځکه دا تاسو سره طریقه کار ښیم تاسو دې نه اپلوډ کولای هم شي نېشنل آی ډي کارت یا پاسپورت خو نېشنل آی ډي کارت به څه کوي اوس ګوره آی ډي کارت کې موږ سره یې دوه مخه یعنی فرنټي او بیکی نو هغه به تاسو کوي چې ایډیټ کوي په یو تصویر کې به تاسو برابروي مثال تاسو درکم دا ګوره زما نېشنل آی ډي کارت ما ورته دسې دا تاسو ښکاري ما په یوې هغې کې ورته جوړ کړی دی یعنی پاسه مې فرنٹ لګولې او لاندې مې بیک لګولې دا به تاسو دغه شان ایډیټ کړئ اوس دې نه بعد زه راځم دلته لیکلي چې پاسبوک دا اوس ډېر ضروري هغه دی ها پاسبوک دا د بینک اکاونټ یو رسید دی که تاسو بینک اکاونټ نه لرئ دې لپاره بینک اکاونټ ضروري دی چې تاسو بینک اکاونټ جوړ کړئ نو هغوی تاسو یو پاسبوک درکوي په هغې کې ستاسو د اکاونټ نوم معلومات پکې ستاسو د اکاونټ نمبر پاسبوک دغه شانې که زه تاسو ته تصویر وښیم خیر تاسو چا نه تاسو هم کوي یا بینک ته لاړ شئ چې موږ ته دغه شانې پاسبوک پکار دی دا ګوري دغه شان یو رسیدي د بینک هغه به تاسو دغه شان دلته اپلوډ کوئ خو فارمیټ یې باید برابري به دې نه بعد لیکلی دی چې میټریکولیشن مارک شیټ او سرټیفیکیټ دا به دې باندې تاسو کلیک واخلئ اوس پاسبوک چې دی دا به تاسو اپلوډ کړئ بیا به دلته نه د میټریک د لسم چې کومه هغه ده ډي ایم سي ده یا سرټیفیکیټ در سره په دې دوو کې به تاسو یو دانه اپلوډ کوئ یا هغه د نمبرو مارک شیټ در سره یا در سره سرټیفیکیټ هغه به دې نه تاسو اپلوډ کوئ به دلته لیکلي دي د 12 یا به تاسو سره د نمبرو چې کوم اسناد دی هغه یا در سره سرټیفیکیټ هغه به دلته نه تاسو اپلوډ کوئ هغه اوس مثال تاسو سره دغه سندونه په هغه کې په پی ډی اف برخه کې هغې نه به تاسو تصویر څنګه جوړوئ تاسو به راشئ ګوګل ته دلته به تاسو ولیکئ چې پی ډی اف ټو پی ان جی دې باندې به تاسو کلیک واخلئ ایمیج به تاسو تصویر به څنګه ریسایز کوئ هغې طریقه کار مې هم درته ښودلی دی اوس پی ډی اف نه به تاسو پی ان جی څنګه جوړوئ هغې طریقه کار هم درته ښیم دغه ویب سایټ ته به تاسو راشئ اوس دلته لیکلي دي چې سلیکټ پی ډی اف فایل دې ځای نه به تاسو خپل پی ډی اف سلیکټ کړئ مثال اوس دلته زه یو پی ډی اف سلیکټ کوم دا پی ډی اف دی ما سره دا ما سلیکټ کړ اوس به دې څه وکړي چې په دغه پی ډی اف کې ما سره څومره تصویرانې دی کې یو تصویر دی دا به ما سره تصویر ته کنورټ کړي ګوره کنورټ ټو جی پی جی یعنی دا ما سره تصویر ته کنورټ شو نو تاسو به دغه شانې کار کوئ دا اوس ګوره دی باندې بیا ډاونلوډ باندې تاسو کلیک واخلئ اول کار به دا کوي چې پی ډی اف نه به تصویر جوړوئ بیا به هغه تصویر چې کوم ریشو د فارمیټ ده هغه به تاسو دغه ویب سایټ په ذریعه باندې برابروئ نو هله به تاسو به اپلیکیشن اپلوډ کیږي اوس دې نه باندې لیکلي دي چې ادرس ډاکومنټ ادر ډاکومنټس مطلب که تاسو سره د فوټبال سرټیفیکیټ یا چې شی داسې سرټیفیکیټ در سره چې هغې کې تاسو څه اچیومنټ حاصل کړی یا مو تقریر چېرته کړی یا په سکول کې درته څه سند میلاو شوی هغه به تاسو دلته نه اپلوډ کړئ که اپلوډ یې کوئ نو ستاسو به لږ اپلیکیشن ورسره سټرونګ وي او که اپلوډ یې نه کوئ نو هېڅ خبر هم نشته بیا به تاسو په دې نیکسټ اپشن باندې کلیک واخلئ او ستاسو دغه د اپلوډ برخه به هم وشي مکمل بشي په پریویو کې بیا چې شي په پریویو کې دا چې تاسو دا ټول معلومات کم فل کړي دي هغه به تاسو یو ځل پریویو کوئ هغه به تاسو ګورئ چې کوم شي کې غلط نه وي که چېرته غلط وي هغه به تاسو ایډیټ کړئ نو تر دې پایه به ستاسو اپلیکیشن مکمل شي اوس دې کې ما سره داسې دي چې زه معلومات ما سره ما الریډي فل کړي دي په دوام ځل هغه نه اخلي نو ځکه زه اپلیکیشن مخکې نه بیایم خو دا ګورئ اخرینی سټیپ دی ستاسو دلته اپلیکیشن مکمل شو دا ګورئ د اپلوډ برخه کې موږ یو نو د اپلوډ برخه موږ پوره کړله موږ سره یو برخه پاتې شو د پریویو د پریویو مطلب دا دی چې تاسو به د خپل معلومات ګورئ نو دا و د اپلیکیشن جمع کولو مکمل معلومات که تاسو کې بیا هم په څه شي نه یې پوه شوي په کمنټ کې ما سره شیر کولی شئ
یا تاسو ویډیو شاته کولای هم شئ، په دوام ځل هم لیدلی شئ. نو دا ویډیو مکمل طریقه کار انشاءالله داسې طریقه کار به تاسې هېڅ چېرته هم نه لیدلی چې تاسو ته چا دغه شانې A to Z طریقه کار ښودلی، تر ساین اپ نه ونیسه تر هر ځي پورې. نو که ویډیو مو خوښه شوي لازمي در سره شیر کړئ او زر ورته اپلای وکړئ چې 2-3 ورځې ورکې پاتې دي.